د انګلستان او استرالیا د اشیز لوبلړۍ. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالي هم د جولای په 21 نیټه د لوبې په 5مه ورځ د کوربه انګلستان په بري سره پای ته ورسېده. یاده سیالي د لندن په اول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 384 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالي د 49 منډو په توپیر وبایلله. د اشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ 2 سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په 3مې سیالۍ کې د انګلند لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې 4مه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډله برلاسې وه، خو د لوبې په 4مه او 5مه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5مه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20مه نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 283 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والی هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر 334 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ویلو ده چې د دې اشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس ووکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس ووکس ته په شریکه ورکړل شوه.